کامیر هوایی شرکت له افغان مسافرو سره ډیر سخت چلند شروع کړی دی. له افغان مسافرو څخه په رڼا ورځ کې دوکه ورکوي او چل ول کې ورنه پیسې کوي. د چې څه یې کړي دي تازه په همدې ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. کرونا کامیر هوایی شرکت د پیسو شکول پیل کړي دي. د کرونا وایرس له امله په هندوستان هیواد کې پاتې بند افغانان شکایت کوي چې د کامیر هوایی شرکت ښه په ډاګه له دوی د پیسو شکول پیل کړي دي. په هند کې پاتې افغانان زیات شمیر د درملنې لپاره تللي دي. دوی وایي په هند کې د افغانستان له سفارت سره خپلې ستونزې شریکې کړې وي چې سفارت یې په اقدام کې څو پروازونه له کامیر هوایی شرکت څخه وپلورل. په هند کې بند پاتې افغانان له کامیر هوایی شرکت څخه شکایت کوي چې په ډاګه یې د پیسو شکول پیل کړي او د یو ټیکټ بیه له $1.5 څخه $515 ته لوړه کړې ده. دوی زیاتوي خپله له یوې ډېرې اقتصادي ستونزې او اړتیاوې لري حکومت دې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. اوس مهال په هند کې هم د کرونا وایرس څخه د خوندیتوب په موخه د ګڼې ګوڼې او د تګ راتګ لوی ځایونه تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د کرونا وایرس سخت زور اخیسته دی او په ټوله نړۍ کې د قربانیانو شمیر په لوړېدو دی. افغانستان کې هم د کرونا وایرس له خطره د خوندیتوب په موخه یو شمیر لوی ولایتونه قرنطین شوي دي او په ځینو کې بیا د تګ راتګ او ګڼې ګوڼې ځایونه تړل شوي دي. تر دې دمه په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښو تر 80 پورې رسېدلې دي او له دې وایرس د مړینې پیښې 2 تنو ته رسېږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوي ویډیو که مو خوښه شوي لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.